السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. الله تعالی چې انسانانو ته تر قیامته پورې کوم دین ورکړي، دا فطری دین دی. په دې معنا سره چې د انسان د فطرت سره جوړ دین دی. دغه قرآن کریم دی او نبوي سنت دی. د اول ورځې نه په هر ځای کې چې انسانان ژوند کوي، د هر قوم وي، د هر وخت وي، د ټولو د طبیعت سره برابر دین دی، د مزاج سره، د فطرت سره برابر دین دی. تاسو وګورئ په بهر هیوادونو کې چې په یو مجلس کې ښه تلاوت وشي، لږونه کافران ایمان راوړي. د دې تلاوت اورېدو نه څنګه ډېر زر متاثر کیږي چې خپل مذهب بدلی، خپل مسیر بدلی، خپل فکر بدلی. د هغې وجه دا ده چې اصلا د انسان فطرت دغه شی غواړي، خو کله د فطري تقاضو د وړاندې یو شی معنی جوړ شي. حضور علیه السلام ارشاد فرمایي: کل مولود یولد علی الفطره. هر انسان په یو صالح فطرت باندې پیدا کیږي. دغه فطرت بالکل جوړ وي، د اسلام سره، د دین سره جوړ وي. کله کله کې بیا ماحول داسې شي چې هغه ماحول د وجه نه د فطرت هغه اصلي تقاضی پوره نشي. فابواه یهوداني او نصراني او مجوساني. مور پلار يهودي وي، خپل بچي يهودي جوړ ک. نصراني وي، نصراني جوړ ک. مجوسي وي، مجوسي جوړ ک. چې کله د فطرت په مخ کې معنی نه وي، نو انسان همدغه دین قبلي، همدغه دین غواړي. د انسان فطري تقاضا دا وي چې په کار کې څوک د شاباشي وي، د تقدیر وکړه، د ستاینه وکړه، د خوشحالي حوصله اخلي، په کار کې د ترقی کوي. او که چېرته یو انسان ښه کار وکړه او بیا د ښه خدمت ته د قدر په سترګه ونه کتې شي، ستاینې ونه شي، تقدیر نه شي، حوصله افزایي اوچته نه کړل شي، نو دا د انسان فطرت دی، فطري تقاضا ده چې دی بیا آینده دپاره په ده کې سستي راشي او په دې کار کې دغسې اخلاص او سبقت نه کوي لکه وړاندې چې کول. همدارنګې فطري تقاضا دا هم ده چې کله یو انسان بدعملی کوي، لټي کوي، سستی کوي، په کار کې همت نه کوي، توجه نه کوي، خپل ذمہ داری سرته نه رسي، نو که د گرفت وشي، تنبیه شي، متوجه کیږي انسان. آینده دپاره خپل کار پرېږدي چې کوم تکاسل دی، سستی ده، بېغوري ده، غفلت دی، هغه پرېږدي. او که د انسان گرفت ونه شي، تنبیه نه شي، نو بیا دغه انسان نورم جرأت پیدا کوي، د دغه غفلت او لټي او سستی دا نورم سوا کیږي. چونکه اسلامي امارت په ډېرو قربانو راغلی او هدف د اسلام تطبیق دی، د اسلام تقاضې پوره کول دي. په دې اداره کې چې موږ تاسو خدمت کوو، نو ټوله توجه هم دې ته وي چې د اسلام تعلیمات څنګه عملي شي. د اسلام د تعلیماتو نه یو تعلیم دا هم دی چې څومره کارکنان په خدمت کې مصروف دي، مامورین په خدمت کې مصروف دي، د هغوی په کارونو باندې نظر واچولی شي. هغه کارکنان چې په کار کې اخلاص کوي، په مینه باندې کار کوي، هغوی تقدیر شي، هغوی پوه شي چې زموږ د اخلاص، همت او د زیار ایستلو قدر شته د مشرانو سره.
او چې کم کسان پوره همت نه کوي د دوی په شانتي وخت یې ټیم پاس کوي متوجي نه وي راوي تنبیه شي د حضرت علیه السلام د صحابه معمول هم داو آثارو کې راځي چې د صحابه کرامو په خپل بچو باندې احادیث تا یادو بیا چې کوم بچي به زیات حدیث یاد کړي نو هغه له به انعام دا ورکول نو په دغه سي مواقعو کې چې خدمت وشي همت وشي اخلاص وشي د انعام ورکول دا وی تقدیرول دا زموږ د صحابه او سنت دي نو دا د انساني فطرت تقاضا هم ده او زموږ د دین تقاضا هم ده لکه زموږ دین د انساني فطرت خلاف نه دی 1400 کاله وشو په هر ځای کې مسلمانان د دې دین سره وخت تیری چام دا ونه چې دا زما د عقل خلاف دی زما د طبيعت خلاف دی او د فطرت خلاف دی په هر ځای کې په هر وخت کې د دین د مسلمانانو لپاره ګټور دی نو دا د انسانانو د فطرت سره جوړ دین دی تا یو کال چې کوم خدمت وشو بیا د هغې دپاره موږ فکرمندو د اول کال نه چې دغسې د کال په آخر کې به موږ یو پروګرام جوړو چې کومو کارکنانو اخلاص کړی په کار کې هغوی ته به تقدیرنامې ورکو څه چې زموږ په لاس کې وي هغه به د دوی سره شریکو یقینا چې کوم خلکو اخلاص کړی دی په کار کې هغه د ډیر څه مستحق دي هغه موږ چې څه په نظر کې نیولې دي دا ډیر کم دی او کم شی دی لیکن اوس دا د حالاتو تقاضا ده چې زموږ په لاس کې ډیر څه شته دی نه که په لاس کې ډیر څه وي نو بیا په نیت او په اخلاص کې کمی نشته چې څومره ډیر تقدیر شي دا ځوانان دا کارکنان څومره ډیر کومک ورسره وشي څومره ډیره مننه وشي په دې باندې ارزي همدارنګه دغه مجلس له به هغه ځوانان هم یو الهام واخلي چې هغوی د دوی په نسبت باندې پوره اخلاص نه دی کړی پوره منډه نه دی والی نو موږ امید کوو چې په آینده کال کې به دغه ځوانان نور هم تکړه شي دا چا انعام واغشته دا به نور تکړه شي هغه چا انعام نه دی واغشته هغه به متوجي شي هغوی به دې مرحلې ته ځان جوړوي په کار کې به اخلاص کوي چې آینده کال کې دوی هم دغسې ونازول شي او تقدیر شي کومک ورسره وشي موږ خپله د ټولو هغه کارکنانو نه ممنون یو د هغوی مننه کوو چې هغوی اخلاص کړی د اخلاص په نتیجه کې دا کال الحمدلله ډېر ښه تېر شو زموږ او ستاسو د ادارې چې کومه ذمه داري وه شفاف امتحان اغشتل هغه الحمدلله سرته ورسېد هغه ذمه داري موږ چې عملا ګورو ولس مطمئن دی ځوانان مطمئن دي کم کسان چې امتحان ورکوي هغه مطمئن دي په دې کې به شک نه وي چې زموږ د امتحاناتو دا پروسه به دومره قوي نه لکه د مترقي هیوادونو او دا زموږ یو معقول عذر دی لکه د 20 کاله د ګډوډو نه وروسته یو نوی نظام راغلی دی مشکلات لري وسایلو کمې دي پریشانۍ دي خو امید کو چې موږ به راتلونکي کال کې نور سهولتونه هم برابر کړو چې ستاسو اخلاص وي او ستاسو همت وي موږ به ځوانانو ته نور سهولتونه هم برابر کړو او امید کو چې دغه اداره به ډېر زر هغه معیار ته ورسي چې په کوم معیار باندې دغه ادارې د ګاونډي هیوادونو د سیمې هیوادونو ادارې دي که زموږ ستاسو همدغسې کار ته توجه وي او اخلاص وي نو هغه وخت لرې نه دی او دا د افغانانو ځانګړتیا ده چې افغانان همتناک خلک دي زحمتکشه خلک دي دوی د پاره چې ماحول پیدا شي وسایل په لاس باندې ورکړل شي بیا ډېر همتناک دي او پرکاره خلک دي په دغه یو کال کې موږ ولید الحمدلله چې هغه کم وسایل چې زموږ د
ځوانانو په لاس کې وو د ولس او د ولس د بچو ښه خدمت وکړو کوشش کوو چې په وسایلو کې زیاتوالی راشي په سهولتونو کې زیاتوالی راشي چې زموږ کارکوانانو ته وسایل زیات په لاس باندې ورشي سهولتونه زیات برابر شي نو چې د دې نه زیات سهولتونه پیدا شي زیات وسایل پیدا شي امید کوو چې زموږ استادو د خدمت صاحب نورم پراخ شي او زموږ ځوانان به نورم متوجي شي حوصله به واخلي ولس په مطمئن وي د ولس او د ځوانانو اعتماد په دې ادارې باندې زیات وي همدارنګه زموږ استادو چې د امارت کوم ادارې دي او زموږ استاد سره د امتحاناتو واسطه ده موږ د هغوی امتحان اخلو د هغوی اعتماد او اطمینان په هغې کې به اضافه وشي نو زه خوشحاله یم چې نن دغه مجلس دایر شوی دی او د معاون صاحب په نیابت باندې هم دغه په وکالت باندې هم زه ستاسې مننه ادا کوم او مننه هم کوم چې خدمت هم کړی دی الله تعالی دغه خدمتونه قبول کړو الله تعالی د موږ او تاسو ته د مزید خدمت توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین